هغې کې د افغانستان والا 2 کسان، یو مولانا محب الله شاکر صاحب دی او بل څوک دي، 2 کسان دي، هغه قومي ترانې ته نه دي ودرېدلي، پاکستان قومي ترانې ته. یو خو په دې باندې ځان پوهې کې مسلې باندې چې قومي ترانې ته ودرېدل نه لازم دي، نه فرض دي، نه واجب دي. دې ته ودرېدل د یو سیاسي مسله ده، بس یو رسم و رواج دی چې لازمي نه ګڼې، فرضي نه ګڼې، واجبي نه ګڼې، بس ودرېدې خیر دی، نه څه خبره خو نه ده کنه. خو نقصان په دوستانو دا د یو عالم بیان د سره شریک کوم د هغه په باب باندې چې څو ورځې مخکې په پاکستان کې په پېښور کوسنګرۍ کې د افغانستان هغه ډیپلوماتان چې د پاکستان قومي ترانه شروع شوه او هغه ته نه دي درېدلي، د شریعت له لیږه د دې عالم خبرې واورئ تاسو چې هغه څه وایي. سره نبی ثواب غني، نبی لازم غني، او چې کوم نه درېږي هغه باندې به نکیر نه کوي. دا بینو ریټون فتوی دا لیکلي دي او دا لوم دیوبند فتوی دا لیکلي دي چې دې ته ودرېدل یو سیاسي مسله ده، حکومتونو طریقه ده، خو دې نه بچ کېدل ښه خبره ده. هغې دا وایي بچ کېدل ورنه اچھی بات ہے. اور فتاوی قاسمیه لیکلي دي چې د دې تعلق ته قوم او د علاقې د رسم و رواج سره د شریعت سره څه تعلق نشته دی. اوس زموږ چې کوم ریګولر دا سیکولر طبقه ده د دین دشمنان، او ان کو ملک سے نکالو، یہ ہمارے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے، نغه باندې لازم نه دی کنه، هغه قومي ترانه نه ده، ستا قومي ترانه ده، ته ورته ودرېږه هغه ورته نه ودرېږي. او بیا صرف ستا نه، ایران کې پرون یو پروګرام شوی دی، هلته 2 کسان د افغانستان والا تلي کونسلیټ هلته نه دي ولاړ، هغو خو څه اسمان په سر باندې نه دی راخستی، او ته د افغانستان ترانې ته ودرېږي. ته چې په افغانستان ترانې ته نه ودرېږي، یا شته یا نشته دی، نه تا به دومره څه لازم دی چې ستا ترانې ته ودرېږي. او که ته وایي چې دا د سفارتي آداب دي، نه سفارتي آداب و بیړه خو تا غرق کړي ده چې 2007 کې چې کله 2000 کې چې کله د امارت اسلامي حکومت ختم شو، تا مولا عبدالسلام ضعیف ته بربند کو جنگې د ورته واچول، امریکې ته د حواله کولو، بیړه خو تا غرق کړي ده. مشرف کړي که نه دي کړي؟ سفیر د پر قانون دا د انټرنیشنل لیول باندې یونایټډ نیشن قانون اوس هم دی چې کم ملک کې د بل ملک سفیر وي، هغه ته به ته لاس نه اچوي چې څومره پر خپل ملک ته نه وي تللی. تا په $500 باندې مولا عبدالسلام ضعیف په امریکې باندې خرڅ کړی دی، اور عافیه صدیقی په $6000 باندې خرڅ کړی ده، هغه وکي $6000 نه 20 لک روپۍ جوړې دي. دا د لګان د مو مشران دومره بې غیرته بې حیا خلک دي چې دا په 20 لک باندې خپل خور مور خرڅي. بیړې ته غرقه کې سفارتي آداب او تا ته پته نشته، د الزام په هغوی باندې لګوي. نو د سیکولر طبقه را پاسېدل، دا به څه کېږي او دا ولې رغلي دي، هېڅ به نه راځي، هغه باندې لازم نه دي. ته افغانستان ته لاړ شې، ته ما ودرېږه که نه، او بیا درته هغو وضاحت هم وکړو چې مونږ ځکه نیولر چې ستا ترانې سره ساز دی، چې ساز وي مونږ نه ودرېږو، ساز ونه ختم که بیا به ودرېږو، خبره ختمه ده. نه دا سیکولر طبقه د ګیرې او پټکي والا کې ګوري چې څه غلطي وګوري، بس بیا د اسمان په د سر باندې راواخلي. تا ورسره کم ظلمونه نه دي کړي، هغې چېرته خولې نه ګفت وبستی دی، نه درته ګیله کړي، نه درته شکوه کړي، کم ظلم ته نه دی کړی. ستا اډې د دو خلاف استعمال شوي دي، اډې د امریکې ته ورکړي وي، ستا د ایرپورټونو جزونه تلو په دوبي بمونه غورځول، تا د 21 سال کې 22 سال کې چېرته ګیله کړي ده چې دا ولې کوي؟ دا د ماشومانو خبرې دي. هر چا خپل یو طریقې کار دی، یو تهذیب دی، یو ثقافت دی، یو تمدن دی، یو سیویلایزیشن دی، هغه پرېږده چې هغه شریعت مطابق لګیا دی، شریعت فالو کوي. ته خو شریعت نه شي فالو کولی، ملک آزاد کړی دی، لا اله الا الله په نوم باندې، او ټول کومه ډولې ده چې دې ملک کې نه کېږي. نیو ایئر نایټ تا په ملک کې منوي، شراب خانې ستا ملک کې دي، زنا خانې ستا ملک کې دي، هیره منډۍ ستا ملک کې ده، کوم شی ستا اسلامي دی؟ آئین د اسلامي جوړ کړی دی، هغه المارۍ کې بند پروت دی برای نام. نور د عدالتونو کې د لارډ میکالې قانون دی، جج سره لارډ میکالې قانون دی، وکیل سره لارډ میکالې قانون دی، په روډونو د لارډ میکالې قانون دی. تا کې څه اسلامي دي؟ صرف برای نام اسلامي. صحیح اسلامی نظام هغه دی چې کم خلاف دی راشده دی، او هغوی چې کم هلته نافظ کړی دی. دلته امن پسې موږ سترګې ووتلې، هلته 1 لک روپۍ په روډ باندې وګرځو، څوک چا کې جوړه شته لاس ورته واچي، ستا امن خو شو که هغه امن خو شو. دوستانو د دې عالم خبرې به تاسو اورېدلې دي قومي ترانې په باب باندې. یقینا هم دغسې ده، په کومه ترانه کې سروز او سړی احتراما ورته درېږي، یقینا دا ګناه لري. بیا سروز ته احتراما درېدل او پر سروز باندې خوند اخیستل
دا انسان کفر ته هم باسي یعنی سخته ګناه لري کافر کیږي نو سړی نه یعنی دومره ګناه لري لکه سړی چې کفر وکړي بې انتها زیاته سخته ګناه لري یوه خبره دا ده چې له کم ملک سره سړی مثلا ډیپلوماتي چارې فعالې تر ډیره حده پورې شریعت اجازت هم ورکړی ده چې باید د هغه قانون باندې عمل وکړي تر هغو پورې چې هغه قانون باندې سړی نه کافر کیږي تر هغو پورې د هغه ملک مثلا د هغه په رواج باندې ورسره تلی شي هغه په کم وخت کې په هغه وخت کې چې مثلا فرض کړه ته یو ملک ته احتیاج یې مجبور یې نو له هغه ملک سره به ته ضرور راشه درشه او کاروبار تجارت ورسره کوي خو هغه ملک یو څه خپل داسې شرایط لري او هغه ملک هغه هیواد درته وایي چې زما پر دغو شرایطو به ځې نو بیا زه له تاسو سره کاروبار تاسو سره تجارت تاسو سره ښه اړیکې ساتم خو هغه کم شرایط که ته ووینې که هغه داسې مثلا تر ډیره وخته پورې سړی کفر ته نه پوځي سړی په کافر کیږي نه نو ته کولی شې چې پر هغو شرایطو باندې ورسره ولاړ شې خو هغه په هغه وخت کې که چیرې ته دې هیواد ته مجبور وې بغیر له دغه هیواده ستا مشکل ستا د هیواد مشکل نه حل کېدی بغیر له دغه هیواده ستا هیواد پر مخ باندې یا ستا هیواد یا ستا ولس ترقي نه کوله هغه سره ته خپل د هغو پر شرایطو ورسره تللی سې په هغه وخت کې چې هغه شرایط دومره سخت نه وي چې سړی په کافر کیږي سړی اسلام ته تاوان او نقصان رسوي نو بیا په دې کې کومه خبره نشته چې د هغه شریعت لحاظه مثلا د هغه کم شرایط دي هغه ته فالو کړي پر هغه باندې ورسره ولاړ شي یاد ساتئ که په دغه شرایطو باندې سړی کافر کېدی نه او هغه هیواد چې مثلا ته ورسره راشه درشه کوي هغه ته ستا هیواد مجبور و بې له دغه هیواد څخه ستا د هیواد مشکل نه سوی حل کېدی بیا کېدلی شي تاسو وګورئ ته ګورئ دغه قومي ترانې ته مثلا څومره اسمان یې ونړوئ په سوشل میډیا باندې هېڅ نارې وي تر نړۍ پورې ورسوي چې افغان طالبان دغه قومي ترانې ته نه دي ولاړ شوي دغه رنګه په ایران کې هم داسې واقعه پېښه شوله خو د ایران عسکرو د ایران باچا د ایران وزیرانو د ایران ولس هېڅ هم نه دي ویل چې ولې ولاړ شي یا نشي ولاړ بیا طالبانو خپله اعلامیه هم جاري کړه چې مثلا دغه ته د شریعت په لحاظ باندې نسو ولاړ په دې خاطر باندې نه چې موږ د یو ملک ترانې ته توهین کوو بلکې په دې کې سروز او دا ورته ویل چې سروز ورڅخه دی کوي دغه قومي ترانې ته بالکل موږ درېدلی سو او ولاړېږو دغه دغه نه ده مثلا چې موږ ستاسو د قومي ترانې توهین کوو تاسو وګورئ په افغانستان کې هم قومي ترانه بنده کړې خاص په دې خاطر باندې چې په هغه کې سروز ده د سروز په خاطر باندې په خپل هیواد کې چې څوک قومي ترانې بنده کړي نو بیا به د بل هیواد قومي ترانې ته څنګه ودرېږي د سروز لپاره